عمومي یو سی وي هغه شکل باندې زه به خبرې وکړو بیا به وروسته ځو چې لیکلو باندې به هغه سی وي باید ډېر ساده وي ساده سی وي وي ډېر له سټایلونو به تېرېږي فقط باید شی وي ډېر ساده وي ولې ساده وي څوک چې تاسو په کار ګماري یا امپلایر چې دی هغه باید په اسانه ستاسو معلومات ترلاسه کړي ځکه هغه ته 100 سی وي مثال 80 100 شلو 150 سی ویګانې راځي او هغه دا ټولې نشي لوستی یاره سی وي که مثلا که 100 سی وي هم راشي یاره سی وي 15 صفحې نو 100 صفحې کېږي او 100 صفحې لوستل ډېر زیات وخت غواړي خلک یې نه پسې لولي هر څونه چې ساده وي هغومره چې کېږي هغه معلومات زر ترلاسه کېږي او هغه خلک ورته خوشحاله یي ستاسو چانس ډېر ده چې امتحان ته راوغوښتل شي ځینې دي دغه شکست خطونه په هغه کې شته دی په ورډ پروګرام کې شته دی دغه مختلف سټایلونه پکې غږ کوي دغه شیانو نه تېر شي چې څومره ساده وي هغومره اسانه دی چې غږ کړي د خط رنګ باید تور وي ځینې مثلا سره رنګونه تور مثلا شنه او تور او سور او مختلف رنګونه په کې خو تاسو باید شی کوئ فونټ هم ساده وي خط هم باید تور وي نور شیان پکې کوشش کوئ مه کاروئ یا تور ته ډېر نږدې یو رنګ که کاروئ هغه هم په عنوان کې بس خلاص تور ته ډېر نږدې وي سور او شین او مثلا دغه زیړ او دغه شیان له دې نه ډډه وکړئ او بکګراونډ باید څه شی وي سپین وي بکګراونډ د سی وي باید سپین وي سی وي کې سټایلونه او تیز رنګونه چې کوئ دا مه کاروئ دا بیا ستاسو هغه مسلکیتوب نه ښکاروي څونه ساده وي خط یې تور وي بکګراونډ یې سپین وي دا بهترینه سی وي ده مثلا دغه شی دلته 2 سی ویګانې دي جوړې شوې دا یې د سړي نوم دی د سی وي جوړه کړې ده ګورئ خط یې تور دی بکګراونډ یې سپین ده او دغه هم داسې رنګ انتخاب کړی ده چې تور ته نږدې ده ډېر سره متفاوت نه دی خو که تاسو دغسې یو سی وي جوړوئ دا یې مثلا په زرغون رنګ دی دا سور رنګ دی دلته رنګونه سره دي او دغه تاسو لوستلی شئ دا شی تاسو لوستلی شئ په سخت یې لولئ دغه لوستلی شئ دا لوستلی شئ نو کوم یو تاسو ته ښه ښکاري دغه ښه ښکاري که نه همدغه په خاطر ده چې وایي رنګونه هم هغه ماخ کوئ که نه مه کاروئ او دغه فونټونه ډېر اسانه دی چې تاسو په هغه کې پیدا کوئ که نه په ورډ کې اما چې شی کوئ دلته لوستل کېږي نه که نه دا شی نه لوستل کېږي یا دغه ځای مثلا نه لوستل کېږي تاسو له دغه شیانو نه ډډه وکړئ کوشش وکړئ دغه یوه سی وي وي ساده او رنګونه هغه وي تور او بکګراونډ سپین وي بل یو شی به ډېر پوښتنه هغه سی وي څو صفحې څو موده مخکې زموږ دفتر ته یوه سی وي راغلې وه 14 صفحې والا 14 صفحې یوه سی وي راغلې وه او موږ دې ته هېڅ وخت نه درلوده موږ صرف 2 صفحې اول یې ولوستله نور باقي مو هېڅ ونه لوستله چې دا څه شی ده ځکه هلته ډېرې سی ویګانې راغلې که موږ په دې هر یو پسې هغه په دغه لنډو ورځو کې چې څو تاسو کار شروع کوئ بیا غرمه یې چې څو مازې هغه کوئ بیا مازدیګر وي دفتر وخت خلاص وي که نه حل شوی شی نسته چې تاسو باید یوه صفحه حتما ولیکئ تاسو باید 2 صفحې ولیکئ یا 4 صفحې وي ځینې دفترونه هغه لري دغه قید لري مثلا وایي تر 4 صفحې زیاته نه کوي سویډن کمیټې ته که تاسو اپلای کوئ هغوی درته وایي چې تر 4 صفحې زیات سی وي موږ ته مه رالیږئ که راولیږئ موږ یې نه لولو که نه موږ قید نه وایښی په هغه اعلان کې موږ صرف غوښتی وو چې سی ویګان راولیږئ خلکو رالیږلی وي چا 14 صفحې سی وي رالیږلې وه او موږ بیا ونه لوستلی که نه نو چې شی ده ښه دا ده چې تاسو 2 صفحې یوه صفحه که ښه کوي او که تاسو تجربه ډېره وي مثلا تر 15 کاله هم کار کړی نو 2 صفحې باید سی وي مې وي 2 صفحې ښه ده که تاسو 3 تر 4 صفحې هم کوئ پروا نه لري اما ښه والی دا ده چې 2 صفحې وي ښه عنوانونه مې هغه وکړل لږ مخکې مې وویل عنوان د هرې برخې عنوان باید بولډ وي دغسې لږ په بولډ یا پلن وي لږ هغه وي برجسته وي چې اول عنوان مثلا دا چې خلاص شو دلته باید پوه سي چې دا څه شی ده که نه یعنې دغه متن له دې نه باید سره بیل کړي صرف همدغه دپاره دی چې دا متنونه بیل شي نو تاسو څه وکړئ لږ یې بولډ یا خط هغه شي پلن وي لږ بولډ وي چې برجسته وي چې خلکو ته ښکاره شي رنګ یې بیا مه بدلوئ رنګ د همدغسې صحیح ده تور کوي لا ښه دی